عمران خان اخر هم لیونی او پرواني ناروغي اخته شو. دا چې څنګه او ولې مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې د شهباز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند ویاندې مریم اورنګزیب رسنیو ته په خبرو کې ویلي چې عمران خان پر رواني ناروغي اخته شوی دی، بغیر له دې چې فکر وکړي هر څه چې په خوله ورځي هغه وایي. د لومړي وزیر عمران خان د هغو خبرو په غبرګون کې چې تېره ورځ په پاکستان کې د یو روغتون د پرانیستې غونډې په ترڅ کې وکړې، هغه وویل چې نواز شریف په پاکستان کې دومره ځان په ناروغي اچولی و چې دوی ویرېده چې هر وخت به د مرګ خبر خپور شي. عمران خان په مسخري انداز وویل خو نواز شریف د الوتکې په لیدو او لندن ته په تللو په لومړۍ ورځ زرک روغ شو. اغلې مریم نواز وویلې چې اوس پوره ډاډه دی چې عمران خان یو رواني ناروغ دی او نن نشي کولی چې د پاکستان د خلکو مشري وکړي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی به د عمران خان د دې رواني حالت په اړه محکمې ته هم عریضه وړاندې کړي. اغلې مریم زیاته کړه چې ټوله دنیا یې ویني چې عمران خان څنګه خبرې کوي او څه ډول پوچ پاش وایي. هغې نواز شریف د تور پوستو د انقلابي مشر نیلسن منډیلا سره تشبیه کړ او زیاته کړه چې عمران خان نه پوهیږي نو څومره لوی شخص سره مخالفت کوي. د مسلم لیگ ګوند ویاندې دا هم ویلي عمران خان چې هر وخت خبرې کوي لومړی باید د هغه معاینه وشي او روغتیایي حالت یې باید وکتل شي. مریم اورنګزیب عمران خان ته په اشارې ویلي دي د دې پر ځای چې نور وښکنځي د خپل 15 کلن پلان په اړه چې نیمګړی او ناتمام پروت دی خلکو ته ځواب ورکړي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د اقتصاد حالت ترڅنګ سیاسي حالت هم ترنګلی شوی دی. د عمران خان د حکومت پر ضد د جمعیت علماء اسلام ګوند په مشرۍ ډیر ګوندونو پراخ لاریونونه پیل کړي او ګواښ کړی تر څو چې د عمران خان حکومت ته د پای ټکی کیک نږدي آرام نه کینی. هیله دې نه وي چې دغه ټول ګوندیز لاریون مشر ملا فضل الرحمن هم څه موده مخکې په عمران خان توندې نیوکې وکړې او هغه یې د 70 میلیونو ډالرو په غلا تورن کړ او خبرداری یې ورکړ چې نورې حوصله پای ته رسېدلې دا ځل به له زوره کار واخلي او ولس به یې په وړاندې راپاسوي او لویې لارې به هم وتړي. ګرانو لیدونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.